په 1404 هجري شمسي کال کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له 4 بندرونو څخه د انتقالاتو په برخه کې د 1403 هجري شمسي کال په پرتله 9.1 زیاتوالی راغلی دی. په 1404 هجري شمسي کال کې د حیرتان، عقینه، تورغونډۍ او خواف هرات مسیر له لارې ټول 6,119,490 میټریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1403 هجري شمسي کال کې د 4 بندرونو له لارې 4.3 میلیون میټریک ټنه انتقالات ترسره شوي وو، خو په 1404 هجري شمسي کال کې د انتقالاتو کچه 6,19,490 میټریک ټنو ته رسیږي چې دا 9.1 زیاتوالی ښیي. د حیرتان بندر له لارې 4,218,990 ټنه، د عقینې بندر له لارې 402,202 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 943,012 ټنه او د خواف هرات اوسپنې پټلۍ له لارې 642,212 ټنه انتقالات ترسره شوي چې په مجموع کې 6,119,490 میټریک ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد هیواد ته وارد او صادر شوي دي. په 1404 هجري شمسي کال کې 103,940 واګونه او 4,640 فوټه کانتینره تجارتي توکي وارد او صادر شوي چې وارداتي توکو کې تیل، مایع ګاز، غنم، اوړه، غوړي، سیمنټ، سرامیک کاشي، بوره، بلاست، کاغذ، سریخ، قیماق او نور خوراکي او ساختماني مواد دي. د صادراتو او ترانزیت په برخه کې په 1404 هجري شمسي کال کې 4,952 ټنه سوداګریز توکي صادر شوي چې زیاتره یې وچه میوه، وریجې، کچالو، مدني ډبرې، د هندوانې تخم، نخود، مس او د انارو جوس دی. د توکو د انتقالاتو د زیاتوالي او ودې لامل منظم پلان جوړونه، دوامداره څارنه، د زیربناو پراختیا او د تخنیکي او اداري کارکوونکو د پرله پسې هڅو پایله ده. یاد وزارت ژمن دی چې د لازمو تدابیرو په نیولو سره به شفاف، اغیزمن او معیاري خدمتونه لا ډیر کړي او د عامه خدمتونو د پراختیا او ښه والي لپاره به عملي او دوامداره ګامونه پورته کړي.